السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. ملګرو په دغه ویډیو کې به تاسو ته دغه طریقه در وښیم چې موږ تاسو څنګه کولی شو په خپل موبایل کې سټایلش تصویران جوړ کړو. ملګرو لکه تاسو ته چې په سکرین باندې ښکاري څنګه کولی شو چې دغه سم ښکلي تصویران جوړ کړو. نو د ویډیو د شروع کېدو مخکې که تاسو زموږ چینل ته نوي راغلي وئ یا زموږ چینل کې نوي یاست زموږ د ټیکنیکل پښتو زده کړې چینل ضرور درسره سبسکرایب کړئ او هغه د کوم بیل آیکن آپشن چې راځي هغه هم پر ووهئ چې زموږ هره نوې ویډیو ستاسو پورې اول در ورسېږي. نو ملګرو زه د ویډیو په طرف ویډیو شروع کوو. تر ټولو نه اول ملګرو تاسو خپل د پلی سټور څخه دغه اپلیکیشن ډاونلوډ کړئ. دې لینک ما تاسو ته د ویډیو لاندې ډسکرپشن کې اچولی وي. فیسبوک پیج ملګرو ته هماهم د فیسبوک پیج باندې لینک پرېښی دی د هغه ځای څخه په ځان طریقه سره ډاونلوډولی شي. کله چې ملګرو تاسو دلته ور داخل شولئ لږ صبر ورته وکړئ ملګرو. ډېر زبردست اپلیکیشن دی ملګرو. دلته ملګرو ډېر اپشن تاسو ته راځي ملګرو. نیم ان فیک دلته تاسو په ځانه طریقه ایډیټ کولی شئ، یعنې جوړ تصویر وي ملګرو یوازې تاسو خپل نیم ور بدلولی شئ لکه دغه ملګرو یور نیم هیر دلته تاسو نوم ورکړئ. دوهم کې ملګرو نیم آرټ دلته تاسو خپل ډیزاین نیم جوړولی شئ لکه باندې دلته مای کریشن چې کوم تاسو هغه تصویر کړي دلته ښایي ملګرو. تاسو به د اول کلیک وکړئ ملګرو ځکه چې زموږ کار دلته راځي نیم ان فیک دلته به ور داخل شئ ملګرو. تاسو وینئ مختلف ډوله تصویرونه راځي ملګرو، ډېری تصویران دي ملګرو. تاسو وینئ ډېر خوندور اپلیکیشن دی ملګرو. زه غواړم چې دغه یو تصویر ته ور داخل شم او دې کې ایډیټ وکړم ملګرو. ته ملګرو تاسو به پر دغه هیز باندې کلیک وکړئ ملګرو. دلته به تاسو پر دغه ځای کلیک وکړئ ملګرو. دلته به د هیز پر ځای ملګرو تاسو خپل نوم ورکړئ ملګرو. ملګرو ما دلته خپل نوم ملګرو ورکړو. تاسو هم کولی شئ ملګرو. دلته به د هیر کې به هم یو څه ورکړئ ملګرو. نو دې کې خپل تخلص ورکوم ملګرو. تاسو ګورئ ملګرو زه پر اوسه یم دلته مې زموږ نوم ښایسته راغی ملګرو. ملګرو تاسو رنګونه هم ورکولی شئ، مختلف کالر ورکولی شئ ملګرو. نور ښایسته نیټان هم ورکولی شئ ملګرو. ډېر خوندور اپلیکیشن دی. دا به زموږ نننۍ ویډیو چې ما تاسو لپاره د ټیکنیکل پښتو زده کړې چینل لخوا در وړاندې کړه. تر بیا چې تاسو ته درېږم تر بلې ویډیو پورې تر بیا ښې چارې ښه وختونه. خدای په امان.